د مسجد د مولا پټکی مې خلکو غوا ته د غوا سوټي ته په سر کېښودو، خنزیر او شادو سپي ته په سر کېښودو. راته ووایه دغه عالم یې د لاسه ونیسي چې له ده نه تپوس وکړه چې زما د ګیري ته تا لاس اچو، پسه دې راته لاس اچو. راته ووایه دا زما لیډر، دا زما لیډر چې زه چا پسې روان یم، دا د رسول الله د سنتو نه زیات خوږ شو، دا د رسول الله نه زیات خوږ شو. مسلمانه دا د رسول الله نه زیات خوږ شو. زه نن په خپل لیډر خفه کېږم، د رسول الله په حرم باندې نه خفه کېږم، زه په قرآن خفه نه شوم، زه د رسول الله په ګستاخانو په رحایې خفه نه شوم. راته ووایې بچ را سره څه دي، تاسو نه تپوس کوم، ما ته خو څه نشته دی، تاسو یې راته ووایې څه را څه پاتې شته، که څه پاتې راته وي تاسو یې راته ووایې. مسلمانه د مسجد د مولا پټکی مې خلکو غوا ته د غوا سوټي ته په سر کېښودو، خنزیر او شادو سپي ته په سر کېښودو. اے مسلمانه دا پټکی زما دی، دا د قوم قبیلې دی، دا د خاندان دی، دا د یو قوم نښه ده، دا د یو قوم شعار دی، دا یو طریقه ده، نه دا مې د محمد رسول الله سنت دی. د دې مسجد د مولا دا پټکی دا مې د رسول الله دی، دا یې ځکه په سر باندې ږدي چې دا مې رسول الله په سر ایښی دی. زه د رسول الله نقل کوم، رسول الله مبارک مې په سر پټکی ایښی دی، زه نقل کوم په خپل سر اقدمه. تا راواغستو، تا د رسول الله د دې نقل ما سره د چې کوم دی مقابله وه، تا زما نقل کو، ما خو نقل د رسول الله کو. پټکی مې په خپل سر کېښودو، تا چې کوم دی راواغستو خر ته یې په سر کېښودو، سپي ته یې په سر کېښودو، خنزیر ته یې په سر کېښودو، شادو ته یې په سر کېښودو. ای تا خو د غوا سوټي ته په سر کېښودو. ای مسلمانو ته راته ووایه تا سره او ما سره بچ پاتې څه شو، څه پاتې شو؟